سلامونه ملګرو، زه ورور راغلم. بیا هم ښه راغلاست درته وایم. کیسه په داسې تور راتلونکي کې پیلېږي. 14 کاله تر مخه یو خطرناک فنګس ناروغي خپره شوې وه او د نړۍ 4.9% حیوانات یې ووژل. کله چې حیوانات د خوړو د زنځیر اصلي کړۍ وه، نو بیا له هغوی څخه ټول د خوړو سیستم خراب شوی و. انسانانو لوږه وزغمل او په ټوله نړۍ کې خونړۍ جګړه پیل شوه. هر څوک د ژوندي پاتې کېدو لپاره جنګېدل. تر ټولو ستره شتمني نور سره زر او سپین زر نه دي، بلکې هغه ځمکه ده چې کرنه پرې کېږي، ځکه یوازې هغه ځمکه چې حاصلات ورکوي د انسانانو ژوند ژغورلی شي. په همدې وخت کې د یو شمېر کسانو ډله د یوې کرنیزې ځمکې پر لور روانېږي او یوه کلي ته رسېږي. یو سړی د کور دننه خلکو ته وایي، ستاسې کښت ډېر ښه دی، موږ یوازې د تېرېدو په حالت کې یو، لږ استراحت ته اړتیا لرو. خو د هغه ترڅنګ کسان له بېلابېلو لارو څخه پټ ننوتل پیل کړه. ناڅاپه یو تن د ډوزو په وسیله وژل کېږي. په هوا کې د لیرې ځای نه د شپېلۍ غږ خپرېږي او په بله شیبه کې د بام له پاس څخه ټول ننوتل پیلوي او هغه خلک پرله پسې غوځارېږي او ویشتل کېږي. د وښو دننه څخه یوه وړوکې نجلۍ چې کوکي نومېږي هم خپل کور ژغوري او یو کس وژني. د ډزو باران کېږي، ډېری غله وژل کېږي. دلته د یوې ځواکمنې او بې بیره ښځې هیلې په ننوتل ښودل کېږي. هغه په تېز سرعت سره د وښو په منځ کې ګرځي او د کاره هدف په نیولو سره دښمنان وژني. د کړکۍ له شا څخه یې لور د اور باران برابروي. بیا یې زوی ایمانویل یوې ښځې ته چې د تېښتې هڅه کوي لاس ور اچوي او په بېرحمانه ډول سره یې وژني. جګړه چې پای ته رسېږي، کورنۍ د مړو جسدونه پلټي او ټول سره یوځای کېږي. اوس موږ ټوله کورنۍ وینو. د هغې خاوند ګالن، زوی ایمانویل، لورګانې ډینیس او کوکي. هغوی شک کوي څنګه د دوی د دفاعي کرښو ماتول دومره اسانه و. نو پرېکړه کوي چې د کرنې شاوخوا امنیت باید لاک کړي. د شپې د ډوډۍ پر میز د فریمین کورنۍ یوځای کېږي. ماشومان د شپېلۍ کور تمرین کوي او ټول د کښت او امنیت په اړه خبرې کوي. د ډوډۍ څخه وروسته هیلې ایمانویل ته یوه دنده سپاري، د خپلې ملګرې اګوستا لپاره اکمالات رسول او هغه خبرداری ورکوي چې له پردیو سره خبرې باید ونه کړي او پر هیڅ بهرني انسان باید باور ونه کړي. په راتلونکي څو ورځو کې د فریمین کورنۍ ورځنی ژوند شروع کېږي. د جګړې تمرین کوي، د ډوزو تمرین کوي، پښتونو ته پاملرنه کوي، برېښنایي کټارو او کیمرې څارنه کوي. کله ناکله ځنګل ته د ښکار لپاره ځي. هیلې تل هڅه کوي د نورو ژوندي پاتې شوي انسانانو د راډیو په اړه خبرې واوري. یو ماښام هیلې له خپلې ملګرې اګوستا سره خبرې کوي. اګوستا خبرداری ورکوي چې یوه خطرناکه د غلو ډله 3 کرنیز کورنۍ وهلې دي. هغه له هیلې غوښتنه کوي چې څو ورځې له هغو کورنۍ سره پاتې شي او هغوی وروزي تر څو وکولی شي چې دوی خپل ځانونه وژغوري. خو هیلې یې کلکه سره ردوي. د هغې لپاره د خپلې کورنۍ په خطر کې اچول ناشونې وه. سهار ایمانویل له موټر سره ځي. لږ وروسته یو زوړ او خراب ځای ته رسېږي. هلته یو بکس دی چې پرې لیکل شوي دي اګوستا. ایمانویل امکانات پرېږدي او بیرته راګرځي. بیا هیلې ته له اګوستا څخه زنګ راځي او دا زنګ هیلې ولړزوله. اګوستا وایي چې د یوې کرنیزې کورنۍ ټول غړي وژل شوي دي، حتی ماشومان، او نه یوازې وژل شوي دي بلکې د دوی مړي هم خوړل شوي دي. دا ټول د یوه لوی منظم انسانخواره ډلې کار دی. د دې په اورېدلو سره هیلې ډېره وارخطا کېږي. دلته ایمانویل په بیرته راتګ کې د سیند پر غاړه باندې د لامبو لپاره درېږي. د لامبو پر مهال یوه نجلۍ هم په سیند کې ویني. د هغې په لیدو سره یې زړه ژور اغېزمن کېږي. د تجسس له مخې د خپل ټوپک په دوربین کې هغې ته ګوري. نجلۍ یوه پټ میشت ځای ته ځي. ایمانویل چې کور ته راستنېږي، بیا هم د هغې نجلۍ په اړه باندې فکرونه کوي. په خپلو خیالونو کې ورک دی. بله ورځ هغه بیا هلته ځي، خو نجلۍ نه ویني. ایمانویل خفه کېږي او د نجلۍ انځور جوړوي، لکه چې غواړي د هغې یاد ژوندی وساتي. څو ورځې وروسته ایمانویل، ګالن او ډینیس د سامان د پیدا کولو لپاره یو ګودام ته ځي. کله چې دننه ننوځي، ډینیس حیران پاتې کېږي. مړي له یو چت څخه راځړېږي. لږ وروسته د سرتېرو یوه ډله مخې ته راځي. فضا تاوتریخوالی نیسي. څوک پر یو بل باندې وسله نیسي. بیا سرتېري په ارامه سره وایي چې دوی پوځیان دي او دلته بزګرانو ته مرسته ورکوي. ګالن پوښتنه کوي، تاسو د فلمګن سره یاست؟ سرتېري وایي هو. د دې په اورېدلو سره ګالن په ډزو باندې پیل کوي. دوی ټول وژني. سرتېري وژل کېږي. ګالن ماشومانو ته تشریح ورکوي چې دا دروغجن پوځیان وه. فلیمنګز ډېر وخت کېږي چې مړ شوی دی. د وتلو دمخه ایمانویل وړاندیز کوي د مړو تلاشي واخلي، شاید کوم ګټور شی پیدا کړي. ګالن هم وایي سمه ده، ژر وګوري. ډینیس یوه کڅوړه لټوي. ناڅاپه یوه بوډۍ ښځه چې ځان یې مړ ښودلی و راپورته کېږي او ډینیس په ډزو ولي. مرمۍ د ډینیس په نس کې لګېږي. بیا ایمانویل هغه ښځه هم وژني. صحنه بیرته بدلیږي. ګالن بیرته فارم ته منډې وهي. هیلې د بیړني عملیات لپاره د هغه ژوند ژغوري. ډینیس ژوندی پاتې کېږي، خو ایمانویل پښیمانه دی، ځکه ده دوی ته ویلي وه چې باید په مړي کې تلاشي وکړو. کورن هغه ته ډاډ ورکوي او ورته وایي چې ډینیس ستا له امله ژوندی ده. بیا هیلې د اګوستا غږ کوي، د هغې خوا څخه هېڅ جواب نه راځي. هماغه شپه ایمانویل د ځنګل نه عجیبه غږ اوري. دستي هلته ورځي او ګوري. په تیاره کې یو نجلۍ ویني. هغه چغې وهي، ودرېږه، مه ښوره. کله چې نجلۍ مخ راواړوي، ایمانویل حیران پاتې کېږي. دا هماغه نجلۍ وه چې په هغه سیند کې یې د لامبو په وخت کې لیدلې وه. نجلۍ د ویرې په حالت کې مرسته غواړي. سبا سهار ګالن او هیلې خپلو ماشومانو ته کلکې سپارښتنې کوي. تل باید د ځان سره وسله وګرځوئ، هوښیار اوسئ، حتی که ویده هم یاست باید ټوپک در سره وي. هغوی خبرداری ورکوي چې ځینې خلک د پوځیانو جامې اغوندي، خو په اصل کې خطرناک انسان خواره دي.
چې نه یوازې ځمکه او مالونه بلکې د انسان غوښه هم د هغوی لپاره یوه سودا ده. د هیلې خبرې روښانه وې. لومړی ډز وکړي، بیا پوښتنه وکړي، خو بلې خواته ایمانویل هغه نجلۍ پټه په ځخانه کې ساتلې وه. د هغې زخمونه یې تړل او اوبه یې ورکړي دي. هغه هڅه کوي د نجلۍ باور ترلاسه کړي. نجلۍ په قهر کې ورته وایي تا زه تښتولی یم. ایمانویل جواب ورکوي زه یوازې د خپلې مور له امله داسې کوم. هغه پر بهرنیانو باندې هیڅ باور نه کوي. ایمانویل په شپه کې پوښتنه ترې کوي چې ته څوک یې؟ ولې راغلی یې؟ زه غواړم د ټولو پیښو وروسته په حقیقت پوه سم. نجلۍ د راډیو غوښتنه کوي خو ایمانویل یې نه ورکوي. نجلۍ لږ وخت ژاړي. هغه وایي زه یوازې غواړم پوه سم چې زما خلک ژوندي دي او که نه. د ایمانویل زړه نرمیږي او بالاخره هغه نجلۍ خلاصوي. بیا یوه نجلۍ هغه ته یوه عجیبه خبره کوي زه یوازې راډیو ته اړتیا لرم څو د فریمن فارم سره اړیکه ونیسم. ایمانویل د دې خبرې په اورېدو سره حیران کیږي. کله چې د علت پوښتنه کوي نجلۍ وایي زما مور وویل یوازې د فریمن کورنۍ ستاسو سره مرسته کولی شي. تر دې وروسته د دواړو ترمنځ تاوتریخوالی له منځه ځي او خبرې بل لور ته اوړي. ایمانویل د لامبو وهلو خپل شوق بیانوي. نجلۍ په لږ شرم سره ورته وایي چې ما په هغه ورځ ته ولیدلې چې ما ته دې په سن کې کتل. ایمانویل شرمېږي. سبا سهار چې کله کورنۍ راپاڅېږي هیلې پوهېږي چې ایمانویل ورک دی. بیا صحنه بدلیږي. په ځخانه کې نجلۍ د ایمانویل موسیقي غږوي. یو سندره یې پکښې لګولې ده. نجلۍ د سندرې په څېر سره نڅا کوي. ایمانویل خوشحالېږي خو خوشحالي یې په ویره بدلیږي. کله چې مور او پلار یې راځي هیلې بې له ځنډه نجلۍ نیسي. مور یې راځي او ایمانویل په کوټه کې بندي کوي. هغه ډېر ناامیده کېږي او د دروازې د ماتولو هڅه کوي. د باندې هیلې ټوپک نیولی و او د نجلۍ څخه پوښتنه کوي رښتیا ووایه ته څوک یې؟ نجلۍ په ویره کې وایي زما نوم ډان دی. زه یوه نرسه یم چې د حکومت د پروګرام له لارې باغوانانو ته د درملنې مرسته راوړم. موږ باندې برید وسو. هیلې باور نه کوي. هغې یو خطایي ټک پرې وکړ. ډان په ویره کې رښتیا ووایي زه خپلې ترور اګوستا راستولی یم. د دې خبرې په اورېدو سره هیلې حیرانه کېږي. هلته ایمانویل له کوټې څخه راوځي او د کنټرول خونې ته ورځي. هغه په بیړنۍ توګه سره د راډیو له لارې د اګوستا سره اړیکه نیسي خو د هغې خوا څخه ځواب نه راځي. وروسته هیلې په غوسه هلته راځي. ایمانویل ټینګار کوي مورې اګوستا په خطر کې ده. موږ باید مرسته ورسره وکړو. خو هیلې په سړه لهجه سره ورته وایي اګوستا یوه فوزي ښځه ده. هغې ته خپله د ځان ساتنه اسانه ده. زموږ دنده د کروندې ساتل دي. بیا هغه ایمانویل ته غوسه کېږي او ورته وایي ته د دې نجلۍ په جال کې بند شوی یې. دا نجلۍ ډان موږ ته دروغ وایي. جګړه د مور او زوی ترمنځ توده کېږي. ایمانویل د خپلې مور د شکمنو تګلارو نه ستړی کېږي. په قهر کې د کور څخه وځي او پرېکړه کوي چې یوازې د ډان سره د اګوستا د موندلو لپاره ځي. هغوی دواړه موټر اخلي او روانېږي. ډېر ژر هیلې ته خبر ورکول کېږي چې دوی ورک سوي دي. هغه هم موټر راباسي. کالن ورته وایي دا یو جال دی. هیلې وایي زه پوهېږم خو ایمانویل زه مجبوره کړی یم. دلته ایمانویل او ډان کمپ ته رسېږي خو دلته هیڅ څوک نشته. خالي خیمې دي. د وینې نښې دي او ویرونکې چوپتیا خپره ده. اګستا هیڅ ځای نشته. کروندو کې ګالن ویني چې یوه کیمره کار نه کوي. هغه د کتلو لپاره ورځي او لیرې یوه ښکاروره هوسۍ ویني. خو دی حیرانېږي چې هوسۍ او نور حیوانات خو له منځه تللي وه. وروسته معلومیږي چې دا یو ادمخور دی چې د هوسۍ پوښ یې اغوستی دی. هغه ګالن بیا هوښه کوي. نقاب لرونکي او ادمخور پر هغه برید کوي. بل لور ته ډان ایمانویل یو زوړ ټریلر ته وړي. هلته یوه حیرانوونکې خبره ورته کوي. ایمانویل ته وایي ما تا ته دروغ وویل. زه ادمخورانو راستولی یم. هغوی زما ترور او نور خلک تښتولي دي. زه مجبوره شوم چې باید تا دلته راوړم. ایمانویل له غوسې څخه لیونی کېږي. بیا شاته یو انسان معلومیږي. د اګستا کور ته ننوځي. خالي خونې، مات شوي فرنیچر او د وینو نښې وې. هغه د خپلې ملګرې په لټه کې ده. یو سړی له شا څخه د هغې پر سر ګزار کوي او بیسمنټ ته یې کشوي. هیلې چې کله په هوښ کې راځي او ویني چې تړل شوې ده. اګستا هم ټپي پرته ده. په باغ کې رین او کوچنۍ کوکې ویني چې د ټولو کیمرو سیګنالونه بند شوي دي. رین پوهېږي چې ادمخواران راغلي دي. هغه خپل خور ته وایي چې ارامه شه. کړکۍ په لوړ ځای کې ځای ونیسه. ادمخواران ورو ورو کور ته نږدې کېږي. رین ماشه کش کوي. په بل پسې دښمنان وژني. خو نور ادمخواران هسې ډزې کوي او کړکۍ ماتوي. دلته ګالن پر ځمکه ټینګ تړل کېږي. ادمخواران هڅه کوي چې ګالن وخوري خو ګالن خپل لاس ماتوي او دواړه یې د یو میخ په وسیله سره ووژل. په بیسمنټ کې هیلې له اګستا سره خبرې کوي. هیلې د ډان په اړه یادونه کوي. اګستا حیرانه کېږي. هیلې ته وایي چې هغه نجلۍ ادمخوارانو مجبوره کړې وه. ما فکر کوي چې ته به یې وپېژنې او پر هغه ځای به ووژنې. هیلې ژمنه کوي زه به حتما تا ژغورم. اګستا یو بل عجیبه خبره ورته کوي. هغه ورته وایي چې ما یو شمېر ماشومان پټ کړي دي چې باید هغه وژغورل شي. هلته د ادمخورو مشر بیسمنټ ته راځي. هیلې په غوسه کېږي چې دا خلک د انسانانو غوښه خوري. هغه چغې وهي او ورته وایي تاسې حیوانان یاست. مشر په ارامه لهجه وایي تاسې هم انسانان وژني. ان په ماشومانو سره هم وژني. موږ حیوانان نه یو. موږ یوازې د ژوندي پاتې کېدو هڅه کوو. بیا یو سړی اګستا بیچاره د هیلې ومخې ته حلالوي او غوښه یې خوري. هیلې هیڅ نشي کولی. یوازې ورته ګوري. بیا صحنه د ایمانویل او ډان خواته راګرځي. درې ماشومان داسې ډوډۍ خوري لکه کلونه چې یې خوړل نه وي خوړلې. ډان له ایمانویل نه مننه کوي او ژاړي. ایمانویل وایي زه به ستا ترور وژغورم. بیا به ټول یو ځای ولاړ سو. دلته بیا هیلې بېهوښه ده. یو کلیساري سړی د هغې د وژلو لپاره راځي خو هیلې ناڅاپه راویښه کېږي. هغه خفه کوي او توپک ترې اخلي. بیا د ادمخورو مشر راځي. په باغ کې ګالن خپلې لوڼې وزیخانې ته بوتللې
خو ډینس لا په المارۍ کې پټ دی. ګالن پرېکړه کوي چې هغه به وژغوري. هیلي له بسمنټ څخه راوځي او له ایمانویل سره د کور په دروازه کې مخ کیږي. کله چې ایمانویل د اګستا مړی ویني پوهیږي چې د مور ټول کارونه یوازې د کورنۍ د ژغورلو لپاره و. په باغ کې رین برق اړوي او ټول کور په تیاره سره بدلیږي. ګالن له تیاره څخه ګټه اخلي او دښمنان وژني خو خپل هم سخت ټپي کیږي. ایمانویل هیلي او دان د ماشومانو سره یوځای کیږي. دان د خپل مور په مرګ سره ماتیږي او ژاړي. په بیسمنټ کې ګالن ډینس راولي. خپل د وینې بهیدلو له لاسه لویږي. لونی یې هڅه کوي چې ژوندي یې وژغوري. د کیمرو له لارې څخه ویني چې دوه نور کسان هم د باندې پاتې دي او په کور کې پټرول اچوي چې وسوځوي. ګالن که څه هم ټپي دی وایي پرېږده دوی دننه راسي زه یې ختموم. کله چې هیلي او ماشومان و باغ ته رسیږي ناڅاپه پرې ډیزې کیږي. هیلي ایمانویل ته وایي ماشومان وزیخانې ته یوسه زه تر هغو جګړه کوم. اندر او رین دوه دمخواران دننه پرېږدي. یو یې د ډینس پر غاړه باندې چاړېږدي او بل ځایونه تلاشي کوي. د باندې هیلي زخمي کیږي سره له دې چې څو نور ادمخواره هم وژني خو مرمۍ یې ختمیږي. اوس یوازې کولی سي چې باید وتښتېږي. په خانه کې یو ادمخور پټ دروازه خلاصوي. هلته د وسلو ډکه خونه ده او په بله برخه کې د مسالو او بوټو دبلیان پراته دي. ادمخواره ډېر خوشحاله کیږي چې په دې نوې نړۍ کې مسالې د سرو زرو په ارزښت دي خو ډېر ژر ګالن هغه وژني. بل ادمخور له شا څخه ډینس وهي ورین ډیزې کوي او هغه هم وژل کیږي. وروسته ایمانویل او ماشومان زرخانې ته راځي خو ډان ګالن ته مرسته ورکوي. ایمانویل پرېکړه کوي چې د خپلې مور د ژغورلو لپاره بیرته ووځي. هیلي په سختو ټپونو کې د کور پر لور روانه ده. درې نور ادمخواران پر هغې باندې شاوخوا راګرځي. هیچ ډېره زخمي هم ده خو بیا هم جګړه کوي. دوه یې په چاړه سره وژني خو درېیم یې له شا د خوا څخه بیا وهي. هیلي لویږي. کله چې هغه د وژلو په حال کې و ایمانویل راځي او هغه وژني. هیلي په وینه کې ډوبه ده. ایمانویل ژاړي او هڅه کوي چې مور یې بیداره کړي خو هیلي ورو ورو سترګې پټې کړي. ایمانویل چیغې وهي او ژاړي. څو ورځې وروسته صحنه بدلیږي. ژوند ورو ورو عادي کیږي. ماشومان د ډوډۍ میز تیاروي. ټول یو د بل سره مرسته کوي. بیا یو حیرانونکی څه پیښیږي. هیلي له زینو څخه راښکته کیږي. ستړې ټپي خو ژوندۍ ده. د ټولو سترګې د اوښکو څخه ډکې کیږي. وروستۍ صحنه کې دوی د کورنۍ سره ناست او ډوډۍ خوري. هیلي د کورنۍ پر لور په مینه سره ګوري. په سترګو کې یې ډېر درد شته خو تر دې چې هم زیات دی هغه ویاړ او سکون دی. او د فلم کیسه همدلته پای ته رسیږي. خدای دې وکړي چې ویډیو مو خوښه سوې وي. د ویډیو په اړه باندې یو ښایسته کمنټ راته وکړئ او د کوم فلم په اړه چې ویډیو غواړئ هغه نوم راته ولیکئ. ویډیو لایک او شیر کړئ او زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.